د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن یکشنبه د هوت یا د کب د میاشتې شپږمه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې 15 نیټې سره سمندري روانه خبري غاړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د علي آباد ولسوالۍ د لالا میدان اول یو شمیر اوسیدونکي د پله د نشتونوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د تورخم ګمرک مسؤلین 152 کیلوګرامه درمل او یو اندازه قیمتي او نیمه قیمتي تیږې نیولې دي. او فلسطین جهادي ډلو سره په مخامخ جګړه کې یو اسرایلی سرتیری وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د علي آباد ولسوالۍ د لالا میدان اول یو شمیر اوسیدونکي د پله د نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د لالا میدان اول کلی اوسیدونکي له باختر اجان سره په مرکه کې ویلي چلنې کمرغه د اسلامي امارات په حاکمیت سره په ټول هیواد په ځانګړي ډول کندوز ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی. خو د دغه لوی نعمت سره د دغه سیمې اوسیدونکو له 80 کلونو راپدې خوا د کیمې په واسطه له سین څخه هغې غاړې ته اوړي. دغه اوسیدونکي وایي چې اسلامي امارات باید پر دغه سین باندې یو پل جوړ کړي تر څو دغه ستونزو څخه تل لپاره خلاص شي. دغه راز په کندوز کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د انجنیري برخې مسؤل انجنیر عتیق الله جلیل د دغه سیمې اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې یا ریاست په راتلونکي کې 1403 کال د لالا میدان اول په سیمه کې د یو پل جوړېدو سروې کوي او وروسته به یې چارې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست لخوا په روان کال د کندوز په مختلفو سیمو کې شاوخوا 80 عمل منافع پروژې د 230 میلیونه 200 او 15,640 افغانۍ په ارزښت پلي کړي دي. د تورخم ګمرک مسؤلین 152 کیلوګرامه درمل او یو اندازه قیمتي او نیمه قیمتي تیږې نیولې دي. د تورخم ګمرک امیر انجنیر رفیع الله پاچا خان رسنۍ ته ویلي امنیتي مسؤلین هغه 152 کیلوګرامه طبي درمل چې په غیر قانوني ډول افغانستان ته رانقلېدل نیولې دي. د نوموړي په وینا دغه درمل یو لارۍ کې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل چې پرته له مالیاتي ټیکس څخه په افغانستان ته را انتقال کړي چې د مسؤلینو لوري د پلټنې پر مهال نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د یاد ګمرک مسؤلین د پلټنو پر مهال په یو لارۍ موټر کې شپږ پاکټه 4.4 کیلوګرامه نیمه قیمتي او په دوه نور موټرو کې 2.8 کیلوګرامه قیمتي او نیمه قیمتي او څنګ تعلق تیږې پکې باروي کشف او نیولې دي. د تورخم ګمرک مسؤلین وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې هیواد ته د غیر قانوني توکي راوارد او یا قاچاق کړي. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې وسم یو بهرنی خبر. فلسطیني جهادي ډلو سره په مخامخ جګړه کې یو اسرایلی سرتیری وژل شوی. د اسرایلی سینس پاوز نن یکشنبه غزه کې د خپل یو بل سرتیری د وژل کېدو او درې نورو هغو د سخت ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د سره په روانه مخامخ جګړه کې د وژل شوي اسرایلی سرتیرو شمیر 215 او د تیر کال د اکتوبر پر 1 د حماس په ناڅاپي برید کې د وژل شوي صهیونیست پوځیانو په ګډون د ټولو هغو شمیر بیا 515 ته رسیدلی دی.
د روانې جګړې پر لومړۍ ورځ اکتوبر 9 د حماس په یرغلیز برید کې 319 سرتیري وژل شوي وو. درنو اوریدونکو په خبري غاړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بل خبري غاړي لوی علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.